د کرکټ ډېری مینوالو موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې پیغامونه راستولي چې د افغانستان را روانې لوبې به د کومو ټیمونو پر وړاندې ترسره کیږي. په دغه ویډیو کې درته د افغانستان د را روانو لوبو په اړه د دې لوبو تاریخ او وخت او دغه شان د راشد خان د ډیرو ویکټو په اړه هم معلومات خپروو. لکه څنګه چې نیوزیلند د انډیا سره 3 ټیسټ لوبې لري، نو د دې لوبو نه مخکې د افغانستان سره په انډیا کې یوه ټیسټ لوبه نیوزیلند ترسره کوي، او د نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه وروسته متصل به افغانستان د ساوث افریقا کوربه‌توب کوي. افغانستان د ساوث افریقې سره د 3 ورځنیو لوبو سیریز لري. دغه سیریز به د نیوزیلند سره په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د سپتمبر د میاشتې په 13مه نیټه د افغانستان پر وخت 10 بجې پیلیږي، او دغه شان دویمه لوبه به په 20 تاریخ او دریمه لوبه به د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه خپریږي. اوس راځو راشد خان ته. راشد خان نن سبا د دنیا دویم نمبر لوبغاړی دی چې تر ټولو زیات یې 600 وکټې اخیستي. له ده وړاندې ډي جی براو هم 950 وکټې